بسم الله الرحمن الرحیم. له پیښ سره د مرزي مدګي ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنۍ راپورونو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې په کابل، پنجشیر، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ، غزني، کندهار، زابل، ارزګان، هرات، فراه، بادغیس، جوزجان، بغلان، بدخشان، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله له بده مرغه 3 کسان شهیدان او 14 کسان نور ټپیان شوي. همداراز 348 کورونه په بشپړ ډول، 998 کورونه په نسبي ډول او 244 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د دې ترڅنګ 3048 جریبه کرنیزې ځمکې، 542 باغونه او ونې او 2304 تختې سولرونه هم ویجاړ شوي دي او په ټولیز ډول 1840 کورنۍ د یادو پیښو له امله زیانمنې او د سیلابونو له امله 201 کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. له پیښ سره د مرزي مدګي ملي ادارې د محترم مقام د لارښوونې سره سم زموږ ولایتي ریاستونو د بارانونو او سیلابونو له امله زیانمنو خلکو ته رسیدنه کړې او د کندهار ولایت له پیښ سره د مرزي مدګي ریاست په یاد ولایت کې د سیلابونو له امله زیانمنې کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. هغو ته یې بیړنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولې دي او د دې ترڅنګ په سیمو کې له سروې سره سم هممهاله د مرستو د ویش بهیر هم دوام لري. د یادونې وړ ده چې د وری میاشتې له شپږمې نیټې څخه تر نن ورځې پورې د هیواد په کچه د بارانونو او سیلابونو له امله له بده مرغه 50 کسان شهیدان او 9 کسان ټپیان شوي او همدارنګه 618 هستوګنیز کورونه په بشپړ ډول او 2056 هستوګنیز کورونه په نسبي ډول او 330 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي او 8504 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي او په ټولیز ډول 4622 کورنۍ د طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي دي. همدارنګه له پیښو سره د مرزي مدګي ملي اداره له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوي چې د خپل ځان او مال د ساتنې لپاره د بارانونو پر وخت له سیندونو او د سیلاب تیریدونکو لارو څخه واټن وساتي او د دې ادارې له لوري خپرېدونکو د هوا وړاندوینو او خبرداریو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي.